اوس مې هغه ویډیو کتله که نه هندوستان کې چې هغه افغانانو دکان جوړ کړی دی زما لپاره ډېر جالبه وه او هغه هلکان هم ښه هلکان ماته ښکاري خدای وکړي چې همداسې وشي کولی د افغانانو نومونه نوم همداسې تل لوړ وساتي او وشي کولی چې تل د شهرت په نیک نامه وشي ساتلی او د افغانانو نوم بد نه کړي. نو زما هیله همدغه ده خدای وکړي چې دا ویډیو ورته ورسي او زما خپله هم اراده همدا شوله چې زه ویزه واخلم د هند ویزه واخلم هند قونسلګري ته ورشم ویزه واخلم او ولاړ شم هندوستان ته. زما لپاره هم ډېر جالبه وه من خو دلته چېرته داسې طالع ونه کولې په دې ملک کې مګم هلته څه طالع مالع وکوو او شهرت او سم صحیح پیسې او هر څه ژوند لاسته راشي. نو هجرت خو ښه شی ده خو چې په صحیح طریقه وي صحیح هغه وي نو د دوه هلکانو خدای وکړي چې نور هم د رزق یې زیات شي او تجارت یې غټ شي او خدای وکړي چې نور هم همدغسې افغانان تل پرمختګ وکوي.